په دې سایت کې چې تاسو ته راکم تصویران ښکاري نو جدا ما په دې موبایل باندې دا تصویران ایستي دي ځکه چې د موبایل خو دومره ښکلې مزیداره کیمره نه وي خو چې دا ما په کم ځای باندې دا ایډیټینګ کړی دا تصویران ما څنګه ایستي دي نو د دې ډېرې ایزي او اسانه طریقې ده یو وړوکی شان اپ ضرورت دی دا اپ په موږ ته کم ځای نه ملاویږي نو دا ټول سیسټم دغه اپ د کم ځای نه ملاویږي اپ په موږ څنګه ډاونلوډ کوو ساین اپ کوو به څنګه پورا سیسټم چې دی دا به زه تاسو ته ښیم نو د هغې نه باوجود چې کله تاسو دغه اپ سیسټم برابر کوئ نو په هغې باندې به تاسو داسې قسم تصویران جوړوئ دا کوم تصویران چې پرې ما جوړ کړي دي په دې سایډونو چې تاسو ته ښکاري نو لکه سړی چې داسې د خپل شکل ته هم په دې کیمره کې وګوري او بیا بیرته دغه تصویر وباسي او بیا ایډیټ کړي او په دغه کیمره باندې چې دا کومه کیمره چې ډاونلوډ کوو موږ اوس او په دغې باندې تصویر وشو نو سړي ته بالکل ځان داسې بدل بدل ښکاري چې آیا دا زه یم که زما څوک بل خم شکل لا پیدا شو نو ماشاءالله ډېر ښکلی اپ دی او ډېر مزیدار تصویران پرې جوړېږي نو زه چې ځو د سکرین سایډ ته چې نور هم پریکټیکلي پوه کړم د هغې نه مخکې ته وړوکی شان ریکویسټ کوم که په چینل نه وي چینل هم نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ که پیج هم نه فالو کړی نو پیج فالو کړئ ویډیو در سره مخکې شیر کړئ زه چې ځو د سکرین سایډ ته چې ټایم هم نور خراب نه شي فرست اف آل به تاسو خپل پلی سٹور اوپن کړئ کله چې تاسو پلی سٹور اوپن کړئ په دې کې به تاسو سرچ کې رائټ کړئ سنیپ چیټ SNAP چې واخی کنه نو CHAT به د خپل راوړي نو سنیپ چیټ دا به تاسو سمپل انسټال کړئ دې ته بلک شانتي ویټ وکړئ حاجی نو سنیپ چیټ مونږ سره ډاونلوډ شو نو دا به څه چلو کو دا به اوپن کو مونږه کله چې اوپن کړئ نو دا به دې کې به تاسو ته دوه نښې راوړي یوې تاسو طریقې لاګ ان یا طریقې ساين اپ نو تاسو به سمپلی په ساين اپ کلیک وکړئ ساين اپ باندې کلیک وکړئ نو تاسو به څه چلو کې ګیټ سٹارټډ ان ایوری پرمیشن ټو ټیک ساين اپ ایزیلی کنټینیو الاو سره تا غواړي فرست نیم نو فرست نیم کې به څه شی ورکړئ KABIR تاسو خپل نیم ورکړئ ځکه چې دا زما نوم دی KHAN کبیر خان ایکسپټ پې کوئ بیا ته څه شی وایي وینز یو آر برډے نو تاسو خپل برډے دې کې سلیکټ کړئ نو برډے به موږ د کوم ځای نه سلیکټ کوو چې هر یو وله ورکوئ خپله مرضي ده که نه خو چې دومره چې ستاسو کوم ډیټ اف برث دي که نه او تاسو له هغه ورکوئ نو دونه به چې تاسو ته بیا یاد دي که نه نو که ستاسو نه کله ناکله یې راهیرم شي نو بیا تاسو دا آسان دغه کولی شئ نو دا به بیا څه شی کوي دا به کنټینیو کوي بیا درته څه شی وایي یو آر یوزر نیم کبیر خان کبیر کې دا زما یوزر نیم شو چینج مې یوزر نیم هم دا خو بس سمپلی دا صحیح دی زه پرې بیا څه کوم که نه کنټینیو بیا کوي دې کې تاسو نه څه شی غواړي پاسورډ نو دې کې ورته تاسو ورکوئ پاسورډ داسې پاسورډ ورکوئ چې تاسو ته بیا بیرته یاد وي نو پاسورډ چې وله ورکوئ نو بیا لوګ غوندې سرچینګ کوئ چې پاسورډ کنفرم شي بیا تاسو نه ایمیل وغواړئ نو تاسو خپل ایمیل ایډرس ورکړئ بیا تاسو ته څه وایي تاسو نه به د موبایل نمبر وغواړي نو موبایل نمبر به ورکړئ نو چې کله تاسو د موبایل نمبر ورکړئ بیا ورته لږ سرچ وکړئ تاسو ته څه وایي انټر کنفرمیشن کوډ کم ویریفیکیشن کوډ چې راځي شپږ انچي دا دی راغی نو هغه ورته اټومیټیک راغی نو اوس تاسو ته څه شی لیکلي دي فایډ یور فرند سکیپ کوئ او که کنټینیو کوئ خو فرینډس لږ لازمي یو څلور پنځه فرینډ په دې کې لازمي نو په دې کې به خامخا زه ورکه پې ټرای کوم سکیپ کوم یې چې څه وایي که نه نو دا څه وایي میبي لیټر نو دې کې به تاسو آر یو شور سنیپ چیټ از بیټر ویت فرینډ نو لکه کې دا فرینډز اخیستل لږ لازمي که نه یو پنځه شپږ فرینډز پکې والی که تاسو خپل کانټیکټ نمبر والا الی او که داسې عام الی نو کنټینیو بیا کوئ څه درته وایي ټرن آن نو چې کله دا تاسو آن کړئ ویل یوزینګ د ایپ الاو دا به تاسو دغه کې ویل یوزینګ د ایپ الاو نو دا کیمره شوله خیال هم دی نو په دې کې به تاسو ته بیا یو تصویر پکې الوها چې څه کېږي تصویر هم پکې واغز نو داسې سنیپ چیټ واټ ټو یوز یور لوکیشن نو که الاو کوئ ورته که نه الاو کوئ نو زه ورته وایم ډونټ الاو تاسو خپله مرضي ده که الاو کوئ او که نه ورته الاو کوئ نو بیا به په دې کې اوس مونږ څه چلو دې کې به اوس مونږ راشو فلټر یې به کولاو کوو نو چې کله فلټر اوپن کړو دا فلټر یې دي په دې کې چې اوس تاسو هر قسمه فلټر اخلئ نو هغه به ستاسو تصویر هغې سره بدلیږي ګورئ ورته یې زما تصویر بدل شو مخکې څنګه وم اوس څنګه شوم اوس زه بل فلټر علم اوس دې بل فلټر دا ګورئ نه زما شونډې مخکې څنګه وي اوس څنګه شولې اوس سرې شولې په دې کې بیا تاسو خپل رایټینګ هم پې کولی شئ په دې باندې نو تاسو پکې بیا په دې باندې میوزیک هم لګولی شئ نو چې په کومه
طریقه باندې تاسو خپل تصویر جوړوي نو هغه رنګ جوړ کړئ. ډیر مزیدار او خپل اپس ته او ډیر مزیدار خسته تصویران په جوړیږي یعنی چې کم یو فلټر تاسو اوپن کوئ او دا کوي نه دا ورته وګوره نو لکه تصویر په ماشاءالله ډیر زیات خپل جوړیږي. دا غوښ تصویر مالک په تیاره کې وېستو تیاره غونډې دا نو چې رڼا کې تاسو تصویر وباسئ هغه صفاره شي او څه چې به تاسو کله دا فلټر پرې دی نو بیا ډیر زیات مزیدار شي. نو که دا طریقې د دې ډیره ایزي طریقې کې ویډیو مخه شو خپل ملګرو سره شیر کړئ لایک کمنټس وکړئ په پیج باندې نوی پیج فالو کړئ چینل نوی چینل سبسکرایب کړئ خپل رول لور کې اجازه د لوی الله فام